السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د هر چا د موبایل کیمره ور بلاک کړي یا د هر چا د موبایل کیمره ور خرابه کړي. دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې د بل چا د موبایل کیمره ور خرابه کړي یا د بل چا د موبایل کیمره ور بلاک کړي، نو صرف تاسو د هغه په موبایل کې یو سیټینګ وکړئ. بیا به هغه سړی نسي کولی چې په خپل موبایل کې تصویران واخلي یا په خپل موبایل کې ویډیوګانې وکړي. نو تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ موږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. نو دوستانو، تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. دغه رقم کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم دوستانو تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو ګوره دوستانو، زه راځم دغه خلاصوم او دغه رقم دوستانو تاسو په اګري بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اګري بټن باندې کلیک وکړئ، دلته درې اپشنونه دي تاسو ته درکوي. دغه رقم بلاک بای ټایم، د ټایم په ذریعه سره تاسو بلاکولی سئ. کله چې تاسو هر څو ټایمینګ ور وښایاست، بیا به په هغه ټایم باندې دغه سړي د موبایل کیمره بلاک سي. بلاک مینولی سو او دغه رقم بلاک بای لوکیشن سو. دوستانو، تاسو به راسئ په بلاک مینولی باندې به کلیک وکړئ او بلاک کیمره به وي. ګوره دوستانو، زه راځم د خپل موبایل کیمره تاسو در ښکاره کومه چې ګوره دوستانو، زما د موبایل کیمره چې ده هغه اوس کار کوي. دوستانو، تاسو لیدلی سئ چې زما د موبایل کیمره کار کوي. دغه رقم بیرته زه په بیک باندې وځم او بیرته دوستانو زه ځم هغه اپلیکیشن ته. کله چې ګوره دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن ته ولاړ سئ، دغه رقم اوس که زه وغواړم چې د خپل موبایل کیمره بلاک کړم، دلته به دوستانو تاسو په بلاک کیمره باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په بلاک کیمره باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو اکټیو بټن ووهئ او دغه رقم به هغه ستاسو په موبایل کې چې سي اکټیو سي. کوم ایډز راغلو هغه ایډز به تاسو کلوز کړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو ایډز کلوز کړئ، دغه رقم ګوره دوستانو دلته لیکلی دي کیمرا از بلاکډ، کیمرا چې سوله بلاک سوله. اوس که ګوره بیرته زه د خپل موبایل کیمرې ته راسم، زما د موبایل کیمره به نه خلاصېږي. کله چې هم تاسو کلیک وکوئ، ستاسو د موبایل کیمره به نه خلاصېږي، نو هغه چې شته بلاک ده. دغه رقم بیرته که تاسو دغه اپلیکیشن ته ولاړ سئ، دوستانو که دلته تاسو ان بلاک کیمرا ووهئ، هغه کیمره به بیرته ان بلاک سي. ګوره دوستانو، کیمرا از ان بلاکډ، کیمره بیرته ان بلاک سوله. بیرته که دوستانو تاسو هغې د موبایل کیمرې ته ولاړ سئ، ستاسو د موبایل کیمره به اوس بیرته کار کوي. نو دوستانو، اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې د خپل ملګرو د موبایل کیمرې ور بلاک کړئ. صرف په هغه موبایل کې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. له هغه ځای څخه یې تاسو ډېر په اسانه طریقه سره ډاونلوډولی سئ. دوستانو، که کومه پوښتنه لرئ او کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست، تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د خدای په امان.